یا د موخې ته د رسېدو لپاره د افغانستان اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت یو لړ ځانګړي اقدامات تر کار لاندې نیولي دي. الحمدلله په عمومي توګه د افغانستان امنیتي وضعیت د ډاډ وړ ده او په ډېره بهتره حالت کې قرار لري. د افغانستان په ټوله جغرافیه کې هیڅ ډول تهدید شتون نه لري. په تیرو 8 میاشتو کې کومه د پام وړ سیاسي امنیتي پیښه نه ده رامنځته سوې او له دې مخکې کوم لوی او واړه بریدونه چې د افغانستان په ګاونډ کې د فتنې او فساد له مراکزو څخه تنظیم او ترسره سوي وو، د هغو ټول عاملین د لوی الله په نصرت نیول سوي او یا وژل سوي دي. ځینې مغرضې کړۍ له تیرو څو اونیو را په دې خوا هڅه کوي چې د افغانستان د خلکو ذهنیت مغشوش او ګډوډ کړي او د افواهاتو او پروپاګند په خپرولو سره تشویشونه ایجاد کړي. د افغانستان متدین ولس باید ډاډه وي چې ډاډه اوسي، افواهاتو ته اعتبار ورنه کړي. موږ د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د اسلامي شریعت په رڼا کې د خپل هیواد او خلکو علیا مصالح او ملي ګټو ته په کتو ښه تعاملات او ښه مفاهمه لرو